د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې د کډوالو د ښارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاده سیمه کې د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. دا اولین ځل دی چې د موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي موږ غواړو چې د دغو ډاکټرانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روانې شي او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 18 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک. د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومانو ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحۍ په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیمهوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. مؤسسات یا انجوګانې په داسې ځای کې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځان سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو. د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوښتي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتېدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.